سلامونه دوستانو. بعضې دوستان دا مشکلات لري چې چېرته موبایل ورڅخه پاتې شي، یا کور کې یا چېرته کمره کې یا د راګ یا بل داسې ځای کې، او دو د خپل موبایل ته کوم کوډ موډ نه وي ورکړی، یا فنګر پرنټ شولو یا پاسورډ شولو یا همداسې خو د موبایل فایده شولو، نو دا یې په دا ویره کوي چې که چېرته خامخا زما موبایل کې فیسبوک، مسنجر، واتساپ او غیره اپلیکیشنونه وي، ته څوک داخل نه شي. دغه د خاص پر شخصیات او شخصي معلومات پکې وي که نه، او ونه ګوري. نو په دې خاطر باندې تاسو کولی شئ چې په دې خپل موبایل کې آیکن یا اپلیکیشنونه هایډ کړئ. د دغې لپاره زه راځم او په دغې درو علامو کلیک کوم، نقطو نه ورته سیټینګز ته راځم، د سیټینګ نه ورته بیا راځم، دې باندې کلیک کوم. بیا چې تاسو کوم اپلیکیشن هایډ کوئ صرف کلیک پرې کوئ. پر د مثال زه فیسبوک هایډ کوم، ګیلري هایډ کوم، جیمیل هایډ کوم او داسې نور. نو دا چې کله هایډ شوی نو وروسته په دې ډن باندې کلیک وکړئ، بیا په دې غټ بټن وځئ، د تاسو آیکن یا اپلیکیشنونه به هایډ وي او هېڅوک به نشي کولی چې که سرچ کړي بیا نشي پیدا کولی. مثال زه فیسبوک سرچ کوم، نه پیدا کوي. په همدا قسم نه به یې په هوم سکرین کې پیدا کولی شي او نه به یې په داخل کې پیدا کولی شي. همدا قسم سره تاسې کتلی شئ. او په دې ډول سره بیا غواړئ چې د هغه آیکن یا اپلیکیشنونه بېرته راولئ، بیا به راشئ په دغې درو نقطو به کلیک وکړئ، سیټینګز باندې به کلیک وکړئ، بیا به راشئ هایډ ایپس ان هوم سکرین په دې به کلیک وکړئ، بېرته به په دغې مینس او په دې شکل سره آیکن بېرته ان هایډ شولې. اوس غواړئ چې آیکن یې بېرته هوم سکرین ته راوړئ، بیا به راشئ کوم آیکن چې هوم سکرین ته راوړئ او تاسو دباو کوئ، بېرته به هم سکرین ته راځي. په مثال زه دا فیسبوک راوړم، دباو یې کوئ، بېرته به همدلته راشي. همدا څنګه کولی شو چې آیکن یا اپلیکیشنونه هایډ کړو او یا ان هایډ کړو، مطلب پټ کړو او یا څرګند کړو. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر.